درګۍ بازار ملکنډ کې نوسربازانو 13 ورځ د یو دوکاندار نه په چل 2000 ریاله ترلاسه کړل او وتښتېدو. د نوسرباز سی سی ټي وي فوټیج ملکنډ ټي وي ترلاسه کړل. د تفصیلاتو تر مخه 13 ورځ یو نوسرباز چې په سپین موټر کې د درګۍ بازار په منځ کې د ګورنمنت های سکول درګۍ مخې ته ودرېدو او یو کس ترې راکوز شو او د منذر نومې دوکاندار خواته ورغې او د هغه نه د سعودي عرب د ریالونو مطالبه وکړه چې هغه ته دا وخت د سعودي عرب د ریالونو سخت ضرورت دی. د منذر وینا ده چې چونکې زما سره دغه وخت یو ملګري 2000 ریاله په جیب کې امانت پراته او زه په مونځ ولاړم نو ما د هغې نه د روپو مطالبه وکړه او 2000 ریاله مې ورته ورکړل. د ریالونو ترلاسه کېدو سره نوسرباز وویل چې زما نه پرس په ګاډي کې پاتې شوی دی او زه پټرول پمپ والا یم او ته څو ځله د تیلو اچولو دپاره زما پمپ ته هم راغلی یې. زه ورځم چې د ګاډي نه د پرس نه تاله پیسې راوړم. زه مطمئن شوم او بیا په باقي منځه ودرېدم. د مونځ ختمېدو نه پس چې زه دوکان ته راغلم نو سړی ورک و. ما ډېر یو خوا بل خوا تپوسونه وکړل خو سړی د منځه وتی و. وروسته ما بیا د نږدې دوکاندارانو نه د سی سی ټي وي کیمرې فوټیج ترلاسه کړل چې نوسرباز او د هغه ګاډی پکې په ښکاره ډول په نظر راځي. د عوامو ته اپیل وکړو چې په فوټیج کې ورکړی شوی کس نوسرباز دی او په دوکا د خلکو نه پیسې وهي او که چا هم دا کس ولیدو نو مهرباني دې وکړي او په لاندې نمبر دې ما سره رابطه وکړي. د ملکنډ انتظامیې او په خصوصي توګه د ډپټي کمشنر ملکنډ نه غوښتنه وکړه چې د سی سی ټي وي کیمرې د فوټیج په مدد سره د نوسرباز د گرفتارولو لپاره کاروایي وکړي. صابر حجازي، ملاکنډ ټي وي، درګۍ. चढ़ रहा है वक्त आगे बढ़ रहा है तुम भी आगे बढ़ो ऊंचा चूलो आसमान तुम हो पाकिस्तान चूलो आसमान ज़मन में ला नहीं होता कन धड़कन प्यार है तेरा कदम कदम पर गीत रे